متل دی بنده د بنده رحمان دی او بنده د بنده شیطان دی. دا متل مونږ هغه ځای کې اکثر وایو. خبرې خو په دې کې ډېرې زیاتې دي، معنی په دې کې ډېرې زیاتې دي، خو په لنډو ټکو کې مونږ دا په هغه ځایونو کې وایو چې د شیطانۍ او د وسوسې اچولو او د کار د ورانولو او د خرابو غلطو مشورو ورکولو یا د بد صحبت یا د خرابو ملګرو یا ملګرتیا کمې نتیجې مخې ته راوځي. بنده د خپلو ملګرو نه پیژندی شي او دلته کې هم دغه خبره کیږي چې که ښه بنده دې ملګري وي نو ښه مشوره به درکوي او که بد بنده دې ملګري وي نو بده مشوره به درکوي، یا که نیک بنده دې ملګري وي نو رحمان ته به دې رسي او که بد کار بنده دې ملګري وي نو شیطان سره به دې ملګري کوي. لنډه خبره ده، ساده خبره ده چې د ښو خلکو صحبت د ښو خلکو ناسته پاسته بني ادم ښې طرف ته رابلي او د بدو خلکو یا د بد صحبت ناستې پاستې اثر بني ادم بدې طرف ته بوځي. په شروع کې د ځینو خلکو دا سوچ دی چې په ما باندې هیڅ خبره اثر نه کوي، زه خو عاقل بالغ یم، ښه پوه یم، وړوکی خو نه یم چې د خلکو په خبرو کې به راشم. خو تجربې دا خبره ثابته کړې ده چې بني ادم په کوم ځای کې کیني پاسي په کلار په مزه په وخت تیریدو سره هغه رنګ په بني ادم باندې روخیږي او بیا د دغه خلکو په شانتي شي. البته بني ادم بیا د دغه بدلون راتلو باندې پوهیږي نه یا احساس ورته نه کیږي. نو ښه خبره دا وي چې بني ادم د شورونه ځان ټیکو خلکو سره وتړي، ټیک خلکو سره ملګرتیا جوړه کړي او کنه په نیمه لار کې پته ولګي چې دا بنده ټیک نه دی، سم نه دی، نیت ښه نه دی، اراده ښه نه ده، سوچ ښه نه دی، عقیده سم نه ده، نو د هغې نه بنده په نیمه لار کې بیل شي. په دې کې هیڅ تاسې بدي نشته، خو خپله لاره سیده ساتل پکار وي، نیغه ساتل پکار وي.